خاوري په تقسیم خو نه تقسیم سوی نه جدا سوی د خاوري په تقسیم خو نه تقسیم سوی نه جدا سوی د ژبې غلامي پوهې که پیدا سوی د دې غمجنې او د دې خونړۍ پیښې د کلاسیک الله دا نن درېیمه څلورمه ورځ ده چې داسې په غم کې داسې په سرو وینو کې داسې له نفسیاتي مرضه دا ولس ډک دی د دې غمجن پرلت په دې غمجن پرلت کې راټول سوو ځوانانو سپین ږیرو د علاقې مشرانو ستاسو په اجازه په یوه شي به سر سره خلاصوو چې سم دم د سړي په هر ټکي باندې په هره مسله باندې سر خلاص سوی نه وي او دا کیسه یې له اله په تریې لوستلې نه وي تر هغو پورې به موږ د دشمن تر هغو پورې د موږ د دشمن ریاست د قاتل ریاست او د ولس ترمنځ چې کومه اړیکه ده په دې باندې به زموږ تر هغو سر خلاص نه شي. اوله خبره دا ده چې یا دا پاکستان یو ملک دی په دې کې 4-5 کامه اوسي د دغو ترمنځ یو اسټام لیکل سوی دا کم قومونه چې دلته موږ اوسو د دې خلکو د دې ولس له دې ریاست سره یو اسټام لیکلی دی لکه څنګه چې موږ دوه پریکه فیصله سره کوو پر یو شي سره اړیو پر مځکه سره اړیو بیا چې فیصله کوو نو په هغه کې موږ اسټام ولیکو بیا په اسټام کې دا وکړو چې دا شی به وي که تر دغه څوک واوښتي د هغه به دا تاوان د هغه به دا پور وي نو موږ له دې ریاست سره اسټام لیکلی دی د اسټام لیکلو کومه کیسه ده کوم اسټام ورسره لیکلی دی دا اسټام موږ ورسره لیکلی دی چې موږ د ده د نادرا دفتر له ورسو د ده د نادرا په دفتر کې موږ یو جړ فارم و هغه ته خپلې لس ګوتې و هغه ته خپل فوټو و هغه ته د خپلو سترګو هغه دوی چې آی سکینینګ ورته وایي او ستا پر مخ چې کوم نشان وي شناختي علامت دا ټول موږ ولیکو چې زما نوم دا دی د پلار نوم مې دا دی کام مې دا دی پر دې ځای مې تور ټکی دی او دا مې دغه ګوتې دي او دا مې د سترګو هغه لیز دی د سترګو چې کوم سکینینګ دی دا زه یم دا مې پلار دی دا مې خاندان دی دا ګډ ریکارډ ورکړم 10 سره ګوتې ولګوم په 10 سره ګوتو کې دی ماله چش راکړي دی چې کوم هغه اسټام ماته راکړي هغه داسې یو کوچنی شین کاغذ ماته راکړي دا کوم خلک چې پیسې سره کوي بیا 2 اسټام ولیکي یو کور له یوسي یو دا بل پرې کور له یوسي موږ دله دا ګوتې ولګوو دله فوټو وکاږو دله ګر شیان وکاږو دی چې دی موږ له دا شناختي کارت چې کوم دی دی ماته راکړي دا د ماله په دې بنیاد راکړي ما دله ګوتې ورلګولې دي ده ماته دغه شی راکړی دی چې واقعي دا شی چې ته هر ځای ورلی چې ښکاره ده کې هغه سړی به دا مني چې دغه سړي ماته ګوتې هم رالګولې دي دا سړی له ما سره په دې اسټام باندې شریک دی په دې کې خبرې چې لیکلې دي مسله دا ده پر دې خبرو به سر سره خلاصوو چې ما په 10 سره ګوتې ورولګولې تصویر مې ورکوي خاندان مې وروښوئ او ده ماته دا شین کاغذ راکوي په دې کې به هغه دننه فیصله څه ده په دې فیصله سره خلاصول دي دا فیصله دا ده چې ته به زما له زما بچي له زما مور له زما خور له سکول ورکوې ډوډۍ به ورکوې اسپتال به ورکوې له غلو به یې ساتې له قاتلانو به یې ساتې د دې روزګار پر تا دی د دې بجلي پر تا ده د دې ګیس پر تا دی د دې د ښه ژوند د امن د هر شي ذمهوار به ته دا یې وایي ټیک او ته به څه شي راکوې زه دا ورته وایم پر ما یې دا منلي دي چې زه به ستا قانون منم زه به په دې ښار کې جنګ نه کوم زه به په دې ښار کې غلا نه کوم زه به موټر پر چپه سایډ نه بیایم زه به بل همسایه نه بېزاره کوم زه به تا ته بد نه در کوم زه چې ستا کوم قانون دی دا به منم او ته چې پر ډیزلو پر ما څو ټکسز دی جناب زه بې در کوم ته چې پر ما اوړو باندې څو نه پر ګرانوې محترمه زه بې تاله در کوم زما پلار بې اخي
خامخا به درکوم خو دا ضمانت به وي چې زه چې تاله اوس په دې کې خبره راځي چې کوم اشتام موږ تر لیکلی دی آیا په دا اشتام موږ ور ملامت یو که دوی را ملامت دي په دا اشتام کې ما ټکس نه دی ورکړی چې کوم ریټ ته پر ډیزلو ایښی دی ما نه دی په هغو پیسو اخیستی ده چې اوړه څونه راکړي زه یې په هغو پیسو نه اخلم ده چې کوم کپړه باندې کوم ټکس لګولی زه یې په هغو نه اخلم ما د ده عین یو ورځ مات کړی دی ما یو ورځ غلا کړې ده ما یو بل شی کړی دی نو چې ما نه دی کړی د ده ټول عین د ده ټول کیسه ما منلې ده او راواختی ته چې کوم له ما سره دا شین کاغذ راکړی دی چې زه به تا له امن در کوم موږ په امن یو نه یې په امن دی وې زه به تا له روزګار در کوم ده ماته روزګار راکړی دی نه یې دی راکړی دی و ماته وایي چې زه به تا له بجلي او روډو یونیورسټیانې او پلانا در کوم آیا زما او د لاهور فرق شته که نه شته ده ماته د یونیورسټیو ده ماته د ګیس ده ماته د هر شي ذمهواري راکړې ده دا نشته بیا چې نه یي نو دا دوه پړیکه چې پر اشتام یو نه خیږي چې اشتام فیصله سر وکړي دا موږ قبایل خلک یو چې فیصله پر وکړي پر یو کول باندې د یو درختې پر شاخ باندې د تربه سر چې موږ پر جنګ یي چې شاخ د سر زما خواته راغلی دي زما یو دوه بوټي په سایه دي فصل نه کوي دا تاکه یې کاټ کړه پر هغه باندې چې کوم ته اشتام ولیکې او هغه دویمه ورځ پر هغه نه راځي هغه پر هغه نه ټینګېږي نو به ته څه چم کوې تور ته ورځې دریم سړي له ته راوځې ملاله ځې پیر له ځې فقیر له ځې چې وروره دا سړي له ما سره دا اشتام لیکلی دی اوس پر هغه خبره نه کښېني دا له ما سره کښېنوه دی موږ راوتلی یو ده دا عین مات کړی دی ده دا زما سره اشتام لیکلی اشتام یې مات کړی دی او له ما سره دا دغه نه کوي او چې زه راوځمه زه یو چاته وایم چې وروره دا مېړه له ما سره دا اشتام نه دري دا ویې ته به چپ ساتې ته به نه راوځې ته به پر دا خپل حق غږ نه کوې که د غږ کاوی بیا د زه وزنم که د غږ کاوی بیا د زه حلالوم زه به خامخا راوځم پر دې اشتام به ما او تا سره درو که نه سره درو ستا یې دورې په مخه شه زما یې دورې په مخه دارنګه نه څه چلېدی دارنګه مسله نه ده چې ته به زه به تا له په هر شي کې ایمانداره یم زه به تا له هر شی در کوم ټول ټکسونه به زه تا له در کوم او ته به یو شی نه راکې چې چیرې د خوښې سي هلته راسې لنډهر د یله کړي ګز ګز پلانه یې ووله دارنګه نسته د پښتانه وینې دارنګه ارزانه نه ده دارنګه بې په ملنډو نه سره چلوو دا د صفا واوري صفا به دا خبره سره کوو چې د دې علاقې د دې وطن د دې د هر شي د هر ستونزې د هر معدنیات د هر زوري کاڼي بوټي د دې خاوندان یو د دې حساب غواړو د دې به ته موږ له حساب راړې دا یې روانه کړې ده دا یې مجلس دی چې و پښتونه ته به خالي پاتاوي کوې ته به خالي جنازې کوې ته به په کونج کې په ارامه نه کښېنې ته چې په کونج کې په ارامه کښېنې نو ته به چورت وایې دی وایي ته به چورت نه وایې چې چورت نه ووایې ستا په ذهن کې یو خبره راځي ته به هغه خبره فیصله کوې چې یاره دا په لاهور کې یا په دا ټي وي کې ستا پلانی شی ښکاره شوی دا بجلي هلته شپه ورځ څه ده زما هغه څه نه نشته نو ته خو په ارامه یې ته چورت وایې نو چې چورت ته وایي دا راځي له بله سره شریکوي هغه ځي له بله سره دا لس پنځلس شل پنځوس اویا اتیا سل دا راله تحریک ځین جوړ شو چې تحریک ځین جوړ شوی دا بله ورځ له ده زه حساب غواړي دا یې ویې نه دوه کسه به درې کسه څلور کسه به پر چکله یو ځای نه سره یې لکوي څلور کسه به په ګرون کې نه سره یې لکوي څلور کسه به پر قطار نه سره یې لکوي دا عقل سره شریکوي دغه عقل سره شریکوي دا پر یوه ځای مه سره یې لکوئ دا سره تقسیم کوي دا پلانی ځای دی ای پلانی خیل دی ای بیا مصر دی ای بیا کسر دی ای بیا پلانا دی په دغه کې سره تقسیم که او مجموعي د پاتاوي کوي خالي دا ولس د خالي پاتاوي کوي خالي د غم زاړي خالي د بله کوي او که چا غږ کاوئ هغه هغه دې زه ولم دارنګه په خاموشي دارنګه دا کنډې نه چلېږي زیاته په دې باندې چې موږ کوم سړی د ده تر ټولو غټه ذریعه د ده تر ټولو غټ پلان دا دی چې دی دا ستا وطن ته دا زړه دا پاتا او دا تا منتشر ساتل دا تا وسوچ ته نه یې لکول چې ته بیا یې تخلیق وکړې د دې د وهلو دپاره خپل ټکټکس لري د دې د وهلو دپاره خپل پلان لري د دې د وهلو دپاره خپلې ادارې لري خپلې کیسه لري کیسه یې څه ده کیسه یې دا ده
چې دی راولاړېږي چې کوم علاقې له دی جنګ راړي د هغه جنګ یې خپله کیسه ده، خپل ټیکټیکس یې دغه باندې موږ تدبیر یې دی و هغه چل یې دی، چل یې دا دی فرض یې که دی چې کلاسیپلا له جنګ راړي نو بیا څنګه راړي؟ د کلاسیپلا جنګ به دی څنګه راړي؟ د کلاسیپلا جنګ چې دی راړي دی به اول و دا اولس ته دا خپل پوج، دا خپل اپسی، دا خپل ریاست ګاټی، دا خپل دا حکومت ګوټی دا به دا خلکو ته مظلوم ثابتوي. مظلوم یې څنګه ثابتوي؟ بیا چې دا مظلوم ثابت سي وایي دا اولس له ما سره ودرېږي چې زه مظلوم سم. ته اوس دا ډي سي له ورڅه په ګارنټي ورڅه 12 کسان ورته وایه چې دا څه به دم نه روانه ده، دا وایي همارې بندې مرے یار آپ کے کون سے؟ دی ځان مظلوم تا ساتي، دی مظلوم ځان در ثابتوي چې زه مظلوم یم پر ما وځاړه، پته هېڅ نه دي سوي. نو دی راولاړېږي اول پر خپل ځان حمله کوي. خپل ځان یې څوک دی؟ اپسي والا دی نه ولي، فوجي نه ولي، دی اول راولاړېږي ستا د لیویز والا یې ولي، د لیویز له والا یې را شروع کوي. بیا راځي پولیس له چې دا یې وکړ او ستا اعتماد یې واخیستی و تا ته وایي که راځي چې وا مصره و کلیواله و ملکه و دوکانداره و پلانیه زما خې پورس ګرد را مړ کوي، زما خې پلانی ګرد را مړ کوي، تاسې راسئ یو امن کمیټۍ را جوړه کوي، تاسې راسئ زموږ ملا را وتړئ ابرایو راغلی والا مارې رایټ بازو بنو، تاسې راسئ زما شی لاس جوړ سئ، زما شی اوږه سئ، اشه زه خو به ستا شی اوږه سم، زه به کوم څه. دا وي ته یو امن کمیټۍ جوړه کړه، بیا به موږ له تا سره میټینګ وکړو. نو دا پولیسو دا لیویز خو دا دي د ارنګه راولي خواران اوس به دی وکړو، دلته به اپسي راړو، چیک پوسټونه به جوړ کړو، دا به ستاسو داسې امن د راړي، دا به ستاسو داسې وکړي او داسې به وکړي او داسې به وکړي. ساده خلک دي، د علاقې خلک دي، زموږ خو په پښتو باندې زموږ دا پښتو د قرآن تر څپو لیک په هغه خوا ده چې موږ یې له چا سره وکړو. یوه سړي ته موږ دا وایو چې زما لور ستا د زوی شو، دا 2 تورې 15 مړي پر وکې دا نه ماته شي، دا 2 تورې دا د زموږ د پښتونوالي دا 2 تورې چې 15 مړي پر وکې دغه کیسه به دغه رنګه وي. بیا که مړه وه که ژوندي وه دا به د هغه سړي. نو دلته دا ډیسیان، دلته دا فوجیان، دا و دا زموږ خوار ولس ده و دا سپېڅلي قام ته دا پاور ورسره وکړي. لا اله الا الله محمد رسول الله هم आपके साथ دا رنګه دروغجنه کلمه وایي، پر کلمه بر سره چل یې دا یي چې دلته اپسي راسي پر دا چیک پوسټو په شاوخوا باندې چې ته ځې دا ګردې ونیسي، بیا یې څه شي، بیا چې پر دغه چین باندې چې د ده کوم سړی خوښ وی هغه به ترژي، چې کوم سړی یې نه وی خوښ هغه به نه ترژي. دلته به ستا تور سرې، دلته به ستا سپین ږیرې په هغه کې ګرځي، تلاشانې به پکې کوي، بله به پکې کوي، بله به پکې کوي. او دای به چې کوم خلک صرفونه اصلي لوډ موټر سایکلان پر سړی پر سپرې پلانه دا به پر دې باندې ځي او راځي به هغه ته به غږ نه کوي، ته یې په سترګو وینې، لیکن تا کې به هره ورځ تلاشي کوي. بیا چې پر چیک پوسټ واوښتی اوس یې بل ټیکټیکس چیښتي، یو خو دا وي. دویم ټیکټیکس یې دا دی چې دا سړی دوی راولي پر دا چیک پوسټ باندې 2 پر موټرسایکل کسان سپاري، د دوی کسان یې ورځی نه یې په غاړه ژیرې یې له کړي، د پښتانه هولیا یې ور جوړه کړي، پر دا چیک پوسټ باندې یې 2 ټاکه وکړي، یا یو لیویز والا وولي، یا که څه پر اپسي راڅکان وکړي، ویستی کې د دوی پلار هم نشي راڅکان پر وکړي، دا پر موټرسایکل منډه کې په اخترځۍ نه نوځي، فرض یې په دولتځۍ نه نوځي، چې نه نوځي له دې خوا هی لوني لنډهر په سوریه لاسي دا اپسي والا چې هغه چې ور ننوځي دا کلي له دا خو د پښتانه رواج دی چې ستا کور له هغه ننواتې چې وراسي هغه کې ورور وځلوي مې هغه څه نه پکې په کلي له مېړه وراسي هغه وي څه کیسه ده څه کیسه ده خیر 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 خو هغه تر کلي ووځي لاړ دا د شا له خوا لنډهر چې کوم پسې راورسېږي دا و دا کلي ته سکان لغتي او پلانا او په کورو ننوځه اپریشن کې شروع کړه چې دلته طالبان رالل پر موږ یې ټکان وکړ پلانا یې وکړه پلانا یې وکړه دا کلی دونه بې عزته کړي چې دا کلی پر دې مجبوره سي چې دوی له لاس واچوي دا کلی پر دې مجبوره سي چې وده ته وایي چې ته څه کوې چې زما په زنانه کې لوېدلی زما په صندوق کې لوېدلی زما په چاخته کې ګرځې تر پېښه څه ده دا خو داسې پر موټرسایکل پر دغه لیار لاړل دی دا خبره نه مني ودې ته تا مجبوره کوي چې ته وده ته لاس ور واچې بیا چې ته کله ده له لاس ور واچې
دای د راځي په تا کې خلک وهي وزني چې دغه د کوي د دې ګټ کلي له دې اف سي والا سره بدي نو دا اف سي والا پاکستان شوی دا ګټ کلی طالبان دا بدی دا رنګ راړي دا جنگ دا رنګ راړي دا ګرځ کلی په طالبانو باندې دغه کې دغه رنګ بل کلی له پسور ولونګږي بیا بل کلی له پسور پوري وځي بیا بل کلی پسور پوري وځي دا رنګ دا کلی له اف سي والا یو د بل خلاف سي هغه خپل بې عزتي نشي برداشتولی دوی دلته ګولۍ ورته ونسي لا کلي بار کې کورونه ور ونړوي بل یې ور وکړي دا رنګ یې وزیرستان ونیوئ دا رنګ یې وزیرستان لوټي لوټي کوي او دا پروګرام پرون دا بله ورځ په پېښور کې دا 2 ریهرسله کړي دا 2 پروګرام یې کړي دي دواړه ورناکامه سوي دي الحمدلله دا رنګ پر چیک پوسټ ټکان وکړ یو میړه وی د شاله خوا په چادرۍ کې بل میړه ورسره سپور وی پر چیک پوسټ یې ټکان وکړ په کلي ننوتل اګرد کلی بې عزته کوي د اګرد کلی ورالی هغه بې عزتي یې وزغمله په دا سهار ورالی ورته و خدای تو قرآن تا ته دا غر نه وي معلوم چې په کوم خوا لاړ تا ته دا پلانی نه وي معلوم چې په کومه خوا لاړې نن خو راغلی یې بله ورځ که رالې طلاقونه یې قسمونه ورته چې ولې وه یو ماشوم نه پاته جیم په لا اله که ژوندی راځه لاړې نن خو دغه در کړې او خبروم ده بله ورځ که د قاتل راتلی که دا څوک راتلی زما کلي که رالې خیر به کوي ختم شو بل ځای دا کوشش وکړئ په پشین کې ناکامه شو اوس یې دویم ادب چیرې دی دویم یې کلاسي پلا ده دریم به ژوبي بیا به بوری وي بیا به بل وي بیا به تربوره له دې ځایه که ډکاږي له دې ځایه به کډه اخلي لکه وزیرستانان وزیر چې دلته پراته دي لکه مسعود چې په ډېر اسماعیل خان او په بلو شارو کې بیا به اخترزی یې لکه یې بیا به پیتاو یې لکه یې بیا به خسنوب یې لکه یې بیا به له روده راوځې دا علاقې به خالي کوې ځکه چې دا کله کې د طالب په نامه ستا د خپل ځان دشمن کړی دی بیا وایي چې دا عزیزانو دا قریبانو دا زنانې ووځئ موږ دلته اپریشن کوو دلته غله راړو بیا چې اپریشن په نامه ته راشې بازار له یا بوري له لا کوټې له نو دا یې واشي دا ستا په کور کې که چا جوشه وه که ښه شاطر وی که ښه سپینه وه که ښه صندوق وی که ښه ډبره وه که ښه هوکلۍ وه دا یو شی نه درې لکې دا غلا کوي وزیرستان کې یو سړی چې کور یې دا رنګ ورته دا کور دا کلی خالي که زه دغه اپریشن کوم هغه چې لاړل دویمه درېیمه ورځ بېرته کور له ورغلی په کور کې فریج نه وی فریج یې خالي خلاصوئ دا یې له دغه ځای چیک پوسټ له ورغلی چیک پوسټ نه چې ورغلی وا پوجي ته وایي زما فریج خلاصوی دی تا زه له کوره کډه کړی یم زه دا 2 میاشتې نه وم زه رالم زه فریج غواړم هغه ورته وویل خدای دې خیر کړي چې صاحب ته کښېنه خشمېدلی زه چای ته راوړم ستا فریج به پیدا شي دی چې کښېناستی هغو په ترماز کې چای وراړي چای چې وراړي داسې ورته وکتل ورپس ځلای ترماز و پیالې خو همغه زما دي ستا په خپل ترماز کې چای ته راړي ستا فریجونه به دلته په کور کې پراته وي تربوره عزیزه د دې جنګ خلاف که تاسې نه راووتاست تاسې نه سواست یو او ستاسو ایمان نه کوي سره یو تاسو لاسونه نه که سره ور دغه رنګه من په خپل ترماز کې چای ته راړي په خپل ترماز کې به د بل چای کوې دا به بیا ستا ایمان هلته کار نه کوي ځکه چې دی به مکمل را ننوتلی اوس یې دا شروعات دی دا شروعات یې کړی دی دا اول 2 واقعې یې کړي دي پر دغه ځای باندې سره یو شئ دا سره کښېنئ دا فیصله وکئ چې وروره موږ له به برګیډیر موږ له به چیف اف آرمي سټاف باجوا دا به راځي موږ له به هغه اشتام را تازه کوي چې کوم مخکې موږ ورسره لیکلی دي هغه اشتام به 2یم وار راسره لیکي که چیرې بیا په دې علاقه کې دا رنګه دغه وسوله په لا علاقه دلته دا خړ بیا راسه ودرېد بیا به دا وشي بیا به زه پوهېږم زما دغه برېښي इसके पीछे वर्दी है जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है نو دا فیصله کول دي دا مجلس کول دي او پر دې باندې سلا سره کول دي دا سلا د سپین ږیرو دا سلا د ځوانانو دا سلا د سیاسي پاچانو په کار ده چې سره وکړي کښېني او دا ګرده د دې حل راوباسي حل یې دا دی چې دا وار خو د څو وزیرې دي دا به اشتام را سره لیکې ما ته به دا پر قرآن پر ورکو باندې کغه را سره کې که 2یم وار وسول بیا یو شی هم نه منم
بیا په خپل ملامت بیا دا اسلام ز دنیا له همړم دا اسلام ز بل چاله مشکار کوم چې دا د باجوا اسلام دی دا د برګیډیر اسلام دی دا اسلام به د دې ولس له مخ را سر لیکي کدا پرژیر لاس کوي دا مخوشي خو ټیک ده کني بیا د خپل ترماس چای د خپل ترماس او په خپل پیاله کې د نور چای کوي ډیر مهرباني معنا بلوچستان نشل پارټي ضلعي صدر فیض الله روشان او ملګري راغلي دي د جګړې لپاره موږ کورودالۍ کو کدي شاته ولا د وسیله لپاره راځي یو دوی ناري جوابونه پټلا غواړم غاړي تازه ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो अफरा तफरी है इसके पीछे वर्दी है ये जो मुल्ला गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो मुल्ला गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये कर्नल मंगल ये ये कर्नल